د استغفر الله ویلو ګټې. امام حسن بصري رحمه الله ته یو سړی راغی او ورته یې وویل باران نه ورېږي څه وکړو؟ ده ورته وویل له الله جل جلاله نه بخښنه وغواړئ، استغفر الله وایاست. له لږ ځنډ وروسته بل کس ورته راغی، هغه ورته وویل زما میرمن شنډه د اولاد مې نشته. امام حسن بصري رحمه الله ورته وویل استغفر الله وایه. دریم کس ورته راغی، هغه ورته وویل زه مسکین یم، هیڅ هم نه لرم. ده ورته وویل استغفر الله وایه. د ده خواته یو کس ناست و، هغه په تعجب سره ورته وویل عجیبه نه ده، د دې دریو کسانو مختلفې غوښتنې وې، خو تا هغو ټولو ته همدا یوه خبره کوله چې استغفر الله وایه. امام حسن بصري رحمه الله ورته وویل ولې تا د قرآن کریم دا آیات نه ده لوستلی؟ الله تعالی فرمایي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ژباړه ما ورته وویل له خپل رب نه مو بخښنه وغواړئ، هغه بخښونکی دی، هغه به په تاسو اسمان راووروي، په مال او زامنو سره به ستاسو مرسته وکړي، باغونه او نهرونه به درکړي. د دې آیاتونو مطلب دا ده چې څوک له الله جل جلاله نه بخښنه غواړي یعنی استغفر الله وایي، په هغو به بارانونه اوري، الله جل جلاله به مال او زامن ورکوي او باغونه او نهرونه به ورکوي. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې زما په امت کې استغفار ویل کم شي نو پر هغوی به د باران نازلېدل کم شي. که غواړې چې ګناهونه دې وبخښل شي نو استغفار وایه. که غواړې چې د رزق دروازې درته خلاصې شي او برکت درته پکې واچول شي نو استغفار وایه. که غواړې چې مشکلات، مرضونه او خفګانونه دې لرې شي نو استغفار وایه. که غواړې چې هر کار درته آسانه شي نو استغفار وایه. که غواړې چې ایمان دې زیات شي او په خوند دې پوه شي نو استغفار وایه. که غواړې چې زړه دې په راحت او نفس دې مطمئن او روح دې خوشحاله شي نو استغفار وایه. که غواړې چې الله جل جلاله درته اولاد درکړي نو استغفار وایه. که غواړې چې الله جل جلاله دې پوهه او عقل زیات کړي نو استغفار وایه. د استغفار ویلو 20 حیرانونکې ګټې د حوالې سره. د استغفار په ویلو سره بارانونه کېدل، مالونه ډیرېدل او اولاد ډیرېدل. سورة النوح. د استغفار په ویلو سره د عذابونو څخه خلاصون د سید الاستغفار د جنت تللو ذریعه ده. د استغفار په ویلو الله تعالی خوشحالیږي. د استغفار په ویلو د دنیا د مصیبتونو څخه خلاصون، د استغفار په ویلو عزتمندي حاصلول، د استغفار په ویلو د دعاګانو قبلېدل. صحیح البخاري. د استغفار په ویلو سره د زړه پاکوالی راځي. د استغفار په ویلو غټ او واړه ګناهونه بخښل کیږي. د استغفار په ویلو د تنګسي علاج. د استغفار په ویلو د غمونو څخه خلاصي. د استغفار په ویلو د رزق پراخي. د استغفار په ویلو د فاحش کارونو څخه خلاصون. سنن ابو داود. د استغفار په ویلو د قبر سوال او جواب اسانیدل. د استغفار په ویلو بشمیره اجرونه ترلاسه کول. باب الاستغفار. د استغفار په ویلو د وسوسو نه خلاصون. ریاض الصالحین. د استغفار په ویلو د مرګ اسانیدل. ریاض الصالحین. د استغفار په ویلو د جهنم نه خلاصون. ریاض الصالحین. ګران ورونو، دا چې د استغفار ویل دومره ډیرې ګټې لري، راځئ چې خپله ژبه د استغفر الله په ویلو عادت وګرځوو.
او نور ملګری مو هم له دې ګټو څخه خبر کړو.